ملګرو سلام، سهار مو په خیر. خدای دې وکړي چې ښه اوسئ. د بامداد خوش خپرونه خلاصه شوله او ما هم حرکت وکړ. باید لاړه سم ډاکټر ته، ځکه چې نن زما د غاښونو د ډاکټر سره نوبت دی او زه خپل د غاښونو ارتودنسي برنا روغتون کې کوم چې واقعا یو بهترین روغتون دی د هر لحاظه. ولې دا یو څه موده کېږي چې له ډېره درده د ډاکټر نه، روغتون نه او د دوا نه د هر څه نه ډارېږم. بالاخره کور ته راغلم او یو ویډیو مې ریکارډ کړله د دې لپاره چې د دارالحجاب څخه ماته یوه ډالۍ راغلې وه. تاسو کولی شئ زما په اکاونټ کې وګورئ. وروسته له څو ساعتو څخه بیرته لاړم دفتر ته. دغه نو زما د غرمې ډوډۍ د سهار چای د هر څه ملګرو تاسو پوهېږئ زه خپل ټول کارونه کوښښ کوم خپله ترسره کړم. څه ډول دی چې دومره بار کته پورته کوم، ولې بیا هم خوشحاله یم. ځان مې چمتو کړ او راغلم چې په ارامه باندې خپله ډوډۍ وخورم. الکوزی سره له 3 کلچو. مګم واقعا یو څوک چې طالع ونه لري لکه زما په شان به حالت وي. 2 کلچې پاتې وي، یوه مې فقط خوړلې وه چې زنګ راغی وایي زر استودیو ته راسه د دې لپاره چې د خپرونې ثبت شروع کیږي. راغلم پروډوسر ته، ودان صاحب تاسو وینئ، سلام تاسو ته وړاندې کوم. ما غږ میوټ کړی دی، هم سکرپټ راکړه، هم د دې ترڅنګ دغه کتاب راکړه. ویل چې زر تر زره باید شروع کوم او پای ته ورسوم. د خپل نو نیمایي کړی و. مننه کوم، واقعا ارزښتمن کتاب راته ښکاري. د عنوان خو همداسې یو څه ښکاري او زه به هم شروع وکړم. کلچې او الکوزی په خپل ځای پاتې دي. راغلم چې د خپرونې، البته د ثبتي خپرونې ریکارډ شروع کړو ځکه چې بیا وخت کمیږي. دا مې هم قدرمنه میلمنه وه چې ډېره با استعداده وه. تاسو بیا حتما ویډیو ګورئ. یو څو قطعې عکسونه مې واخیستلو. ماښام سو بالاخره بیرته راغلم میک اپ روم خواته چې باید ځان د دویمې لایف خپرونې لپاره چمتو کړم. آمادګي مې ونیوله او ماښام و، د ماښام لمونځ مې هم ادا کړ. خدای دې قبول کړي د موږ او تاسو ټولو. بیرته نو په منډه منډه لاړم استودیو ته. دا ځای مې ډېر خوښېږي. دلته نو تاسو غوږ ونیسئ چې نورې جزاک الله. ډېر ښکلی غږېدلو ده، خو تاسې بشپړه ویډیو په لمر یوټیوب چینل کې وګورئ. دا مې هم بله میلمنه چې ماته ډالۍ هم درلودله، هغه به په بله ویډیو کې در وښیم. راغلم په بیړه باندې د دې لپاره چې ناوخته وه، نو کالي مې هم تبدیل نه کړی، بالاپوش مې واغوست او حرکت کوم. خدای په امان.